نو پاکستان د داسې شی دی لکه یو مولا تقریر کړی ویلی د پولیس رات پول چې دی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی او ټول خلک به پې تېرېږي. نو مور ته تپوس وکړو ویل بچیه دا رښتیا ده چې د دوزخ په دې ملا غوړېدلی د پولیس رات پول او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. ویل مورې رښتیا خو ده. ویل بچیه که خبره داسې نو ابی خو دې پکې پرېوتې واخله، زه خو په دې نري پول نشم تیرې. نو پاکستان ابی ده چې خلیج سره څو شو ابی پکې پرېوتې واخله. بیا به دا خویه مخونه چې دی درته وښیم چې دوی کم طرف ته منډې. بیا د بین الاقوام ایمان هم تاسو ولیده. بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اورې او ته چې دی د طاقت استعمال اجازت امریکې ته ورکې، دا خو انصاف نه دی. نو زما عزیزانو دا حالت ته نن د مسلمان ملکونو هغه مزدورۍ چې کومې د پاکستانیانو هم په دې عرب ملکونو کې لګېدلې وي، هغه مزدوران په یو منډه را تښتېدلي دي یا چې کوم هلته پاتې دي د هغې پوښتنه وکړئ چې څه حالت دی. نو نن په دې اور ګډ دا ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین لس لکۍ 9,000 ملین ډالر د یو ډالر قیمت 22-23 روپۍ دی. 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرچ دی د امریکې په فوج باندې د سعودي عرب. حساب کوئ په دمونو نم واوړې د خبره 9,000. مونږ له 50 لکه ریاله راکړي دي، هم شکریه ادا کوو چې خیر دی څه خو یې خوله کې خاورې راواچولې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ او د خپل عمل د لاس. تاسو خو باز نه راځئ د خپل آرامتوبونو نه، دا قوم باز نه راځي د خپل شیطانت نه، باز نه راځي، په هیڅ ګناه صرفه نه کوي، خو تماشې به د ځان انشاءالله وکوي چې په کم طرف به تښتئ. ښځې به هم کم خوا منډې وهي، بچي به هم کم خوا منډې وهي او تاسو به کم خوا منډې وهي. نن روس، چین، امریکا، برطانیه، فرانس، جاپان، جرمنی، دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي، ټول یو دي د مسلمان د ختمولو دپاره. او مسلمان بدبخت چې دی هغه یو نه دی، په یو کلي کې یو نه دي، په یو کلي کې، په یو صوبه کې یو نه دي، په یو وطن کې یو نه دي. مسلمان د خدای په قهر اخته دی او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته، یو ځان له یو د مور میړه کتلی، بل ځان له بل د مور میړه کتلی، په یو کور کې. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی نه، داغه قوم حال خدای نه بدلی. نو خلیج دی وخت کې د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی، که یو ګړز وشو بیا به تماشې کوئ. پرون تاسو وګورئ په کوټه کې چې کومه دماکه شوې ده، د کروڑونو روپو نقصان وشو، کروڑونو. سړی چې پکې کم ضایع شو هغه خو پرېږده، د کروڑونو روپو نقصان وشو. دا به کم ځای نه ستا ملک پوره کوي. بیا د بلوچستان خو دومره خواره او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نه، یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان وشو. بهرحال زمونږ نور وس کې څه نشته، خو الله پاک دی د ابرهه غوندې کار د امریکې سره، الله دې څه غیبي بمباري پې وکړي او دا امریکا دې خدای د صفحه هستی نه میټاو کړي. د دې د لاسه مسلمان ملکونه تباه کېږي لګیا دی، غرقېږي لګیا دی. که په زوري د مسلمان زور د سره نشته. 43 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړه. رشکه پاکستان یو توپه نه ده جوړه کړې، یو ټینک نه دی جوړ کړی. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چقړې تپي او که په قومي اسمبلی کې دي په یو بل چقړې تپي. دا د ورمړو غویان دي، دینه خدای راستی که څه جوړ شي خو 2-3 کاله به په دغه کې تېر شي، زمونږ منداڼو دا دی او زمونږ منداڼو دا دی.
یو خو چې د چا د کمی علاقې ممبران دي او ووټونه هم وله ورکړي دي، د سړي زامن شي چې څه کارم پیښ شي ورپسې وای دا کار دی. که ای بای شای وکړه ښې لختې ځان سره یوسئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ته مونږ مور له میړه نه یې کتلی، مونږ دې له ته ممبر کړی چې دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې، دا کار به کوې. یریږئ شرمېږئ ته ما خدایم بیړه غرقه که چې غرقه شي تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غل سټئ، دا غوږونه پېش نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چېرته څه وکئ که غوږونو ته یې لختې کور ته ورشئ د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې راپاس زوی مې ناجوړه دی ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدار یې ویلې چې خو دې څوکیدار یې دې خپو ته لختې ونیسه، دروازې پې ماتې کوي. دلته به ماله راشي چې ممبر صاحب پې لیکلي دي خو ته لږ دا کار وکړې. ممبر ته لیکلي نو ما ته څه له راځي؟ زړک شه، دا ممبر تاسو له جوړ کړی دی، دا وزیران تاسو څه له جوړ کړي دي؟ دا دغې له جوړ دي چې بس ښځې دې ځان سره ګرځوي او ښځې دې ځي په صدر کې دې په 300 روپۍ سر جوړوي او ووټ والا ما ورکړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی، په هغه پیسو دې دې ښځې له سر جوړوي او زه به ځمه چې خلکو پسې به ګرځم چې هلته مې دا کار وکړه، هلته مې دا کار وکړه. چېرته د سړي زامن شئ خدایم خوار که تباه کېږئ، اسیم تباه کېږئ، پاتې کېږئ نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یئ، خدای ته رجوع شئ کنی تباه کېږئ، غرقېږئ، هلاکېږئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یئ، خدای ته رجوع شئ کنی تباه کېږئ، غرقېږئ، هلاکېږئ. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدا د چا په تقدیر کې چې هدایت نه تباه کې دا هغه راسې میړه ګبراویږي او بوګنیږي چې دا ملک تباه کېږي. لکه نن چاته د سر د سوري ځای نه میلاویږي، د سر د سوري، او ستا په پاکستان کې جګړه په دې ده، یو وایي ما وزیر کا، بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم، ګل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم، بل وایي ما وزیر کا کني مټي زیږم. ستا په ملک په دې جګړې بیا د هغې دپاره چې کوم تیاری د بنګلو کېږي د ملک او د قوم لکها روپۍ په هغې لګي د هغې په فرنش باندې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما وړاندې م تاسو ته دا عرض کړی و چې تمام آفتونه چې دي هغه د اسمان نه راځي. اگر چې مونږ غریبو خلکو خبره ځای نه نیسي، د خوارو خلکو خبره ځای نه نیسي. ځکه رحمان بابا وی لیولی شم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی، زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. جرګه کې څو غریب سړی پرېږدي؟ جرګه خو د سرمایهدارو ملکانو مشرانو د دې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی، چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبره وکړي خلک ورته کېنه مړه خپل حیثیت ته دې وکړه، حیثیت ته دې وکړه. خان څه وایي او دا ته څه؟ اوس که خان د دې وښکو نه داسې په دریابونو غول را رواني به دریابونو، نو مونږ به ورشي خان شات دې د خولې نه دی وښکي به والا پاک شات دې د او د غریب د خولې نه که رښتیا شات خوله دې پاکه که مړه خوار شي، خپل حیثیت ته دې وګوره. داسې یو که نه تاسو ټول داسې یې. ما د پاکستان قوم وپېژندم، ملک دنیا مې ولیده، دا د خانانو تالي سټ او جاروکخ دا بېغیرتو پوندې ما وپېژند. ما څه کار دی چې زه به د خان حجرې ته ځمه، خان حجره کې زه متیازې ولې نه کوم چې زه ورځم. زما ایمان د امام مې مالک رحمت الله علیه ایمان، زما د امام بخاری رحمت الله علیه ایمان دی، زما د امام ابو حنیفه ایمان دی، د امام احمد بن حنبل ایمان. نو دا ذلیل قوم ما پیژندلی دی چې دوی خان او نواب ته نه شټي. په خدای قسم که تا ایمان ځان کې پیدا کو او تا خدای په صداقت وپېژندو، دا خلک به ستا خپو کې پراته او د سپو غوندې به تا ته را رواني. نن مونږ د سپو غوندې د هغې په دربار کې ولاړ یو.
نو عزیزانو دا ټول آسمانی آفتونه دي چې مونږ د عقل نه کار نه مونږ هغه عقل چا د ځان پیژندلو د پاره مونږ لکم خدای را کړو نو ځان را باندې پیژندل خو څه کې اخو مو نه پیژندو خو خپل ځان موم نه دی پیژندل د خپل ځان موم نه دی پیژندل نو دی وجنا الله دې په دې قوم رحم وکي او د رحم امید مې ځکه نه ښکاري چې رحم په هغه قوم کیږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپل رحم کړي کوم قوم چې په خپل ځان رحم نه کړي هغه قوم باندې د اسمان نه رحم نه کیږي نو عزیزانو ځانو پیژنئ عقل نه کارواله خدای تا سره وخت پیدا کړي خدای له وخت ور کوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي یو خبره تاسو ته وکم یو خزه ده کونډه ده او سلور لونه دي سحر روزي ضمیر دا اجازت نه ور کوي چې زه چاته سوال وکم بس وګرځي واپس لاړ شي په سلورمه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو سوچ وکړه چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي هغه ته مرداره خوړل جایز دي راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو سمه او څه وخت به پې تېر شي یو سړی دی هغه حج ته روان دی چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کې خورې ویل ځه لار وهه ویل نه چې پوښتنه کوم ویل ځه کار کوه کار دې څه دی چې پوښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی زه ناستومه راواوړېدو السلام علیکم سلام سړک د هغه غاړې نه راواوړېد اسې جي یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مال روانېږه ویل نه چې مال روانېږه بس لاړو د هغه ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې وه شیخ غوندې وم چې اجتماع نه نی راغلی ګناهګار نشم بیا را واپس شو جي هسې تپوس به درته یم روانېږه کني په دې سړک دې راکاږم کار دې څه دی ځه که زه درته ووایم چې داسې دی نو تاله به پې څه فایده ورسي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه څه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وې ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم مال معافیانې مه غواړه لار لنډوه وخت کم دی کار ډېر دا هر منټ او هر غړی د دې به قیمت ورکړي خدای ته دی خو وګورئ د ځان د جوړېدو دپاره چې په هسپتال کې سملې نو د ډاکټر او د دوای قیمت ادا کوي که نه قیمت ادا کوئ کمره که ونیسي قیمت ادا کوي که نه چې دا ځان مې جوړ شي نو چې د بیمارۍ قیمت ادا کوي او څومره زمانه دا ستا ځان جوړ خدای ساتلی دی د دې بم قیمت ادا کوي چې دا غوږونه مې دومره کاله درته جوړ پیدا کړي د دې قیمت راکا دا سترګې مې درته جوړې دومره زمانه پیدا کړې وي قیمت یې راکا لاسونه دې جوړو قیمت یې راکا خپې دې جوړې وي قیمت یې راکا د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډېر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت وایه چې الحمدلله هر وخت وایه سبحان الله هر وخت وایه استغفر الله ګناهونو معافي غواړه او چې کوم نعمت در باندې کړی دی د هغې شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټایم پاس کولو له راشي چېرته چې بجلیګر ملا سره کښېنمه چې ټایم لار لنډوه خانه دې خرابه شه تېرېږه تاسو پوه شوئ په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباه دي غلي ناستو صحیح غلي رڼا عادت کوي په دې چې هغه وایي چې الله 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 یو ځله الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي یو ځل الله ویل رڼا په دې عادت کوي غلي ناست کني جاړئ به عمر له به جاړ لکه نوح علیه السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به م جړا څوک راټینګول ټول عمر به جاړئ او تباه به یې نو هغه ښځې ته هغه سړی ورته وایي چې هسې تپوس کوئ لار لنډه وه وی بوډۍ پرېږدم دی نه چې حال دې نه ویلی ویل نه مې پرېږدی وی نه وی زه کونډه یم 4 لوڼه مې یتیمانې پاتې دي نن 4مه ورځ ده چې زم نهره یم لوڼه مې نهرې دي ټوله ورځ راوځم بار وګرځم هېڅ پیدا نه شي ضمیر اجازت نه راکوي چې
چاته سوال وکړ. نو نن مې خیال و چې دا د خره غوښې به یو سمه بېګاله به پخې کو، په دې به شپه تېره. هغه حاجي ورته وایي زمزم سړی حج ته روان. ویل ته څه کوې ما سره چې لاړ شې؟ زما کور کې خو ستا د مېلمستیا څه شته نه، زم در سره او دا د مردارو غوښو ښکرای به زه په سر ومه، بوډی ته به را سره اسې روانه یې. او به کوي داسې شیخانو، او به کوي چې څښا غوښو ښکرای پر جامیمی پدی تھی من گزارم جامیمی پدی تھی. نه خدایم خوار پاکې جامې ښځې درته وینځلي او صاحبه او 10 لی دلته بګرمې کړي او ځان اصولی راشه په جومات کې ودرېږې. دا ټیټ پاس خو هر څوک کېدی شي. خبره ده دغې کوه چې د څښا غوښو ښکری دې ور په سر کړي او بوډی سره روان او دا خلک درته ګوري. مولانا روم نه شمس تبریز ورته ویل ما سره نشي ګرځېدی، ګرځم ما هر څه پرېښوه. ویل ورشه شراب راوړه د بازار نه. لاړو د شرابو بوتلې لاس کې نیولې دی او په بازار کې را روان. خلک ویل مولانا روم او د شرابو بوتل. مولانا روم پروا ځکه چې هغه بل عالم کې ګرځېدو، بیا بل نظام ته تللی. نو عزیزانو عرض دا و چې لوڼو ته ورسېدو، لوڼه ورته دروازه کې ولاړې دي. ویل مور نن دې م څه رانه وړه؟ ورته ویل بچیه غوښې مې درته راوړې ډېرې مزېدارې. نو لوڼه یې خوشحالې شوې. دا سړی حج ته روان و، د سره 600 روپۍ وې. دړه کې خیال وکړو چې دل بدستاورد کے حج اکبراس، دل بدستاورد کے حج اکبراس، 100,000 کعبہ یک دل بہتراس. سلزره کعبونه تاویدونه دا د دې اوږو دا خېټه ډکول دا د هغې نه زیات سو. 600 روپۍ غیله ورکړې او د حج تلی په ځای پرېښو، واپس کور ته راغی. حاجي ډکی ورته دعا کوي چې واجي صاحبه ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب. دویمه جینۍ ورته وایي واجي صاحب ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي، ملایکې در نه تپوس ته راشي، نو داسې سوال جواب دې نصیب شه چې ځان په خلاص کې. درېیمه ورته وایي چې واجي صاحبه د قیامت په ورځ چې د قبر نه راپاسې نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا. څلورمه ورته وایي چې واجي صاحبه د قیامت په ورځ چې الله عدالت کې یو جناب محمد رسول الله شفاعت کوي، نو په دغه ورځ باندې د الله دیدار او د جناب محمد رسول الله شفاعت دې نصیب شه. دا دعا ورته دې واپس کور ته راغی. حاجیان لاړه راغله، حج وکړه. د ته وایي په مکه کې را سره وې دا چلو. دی وایي زه نه یم تللی. څنګه نه یې تللی؟ مونږ سره وې. مدینه کې را سره وې، روضې مبارکې ته دې صلات و سلام وې. دی وایي والله که تلی ما حج ته ډو تلی نه یم. حاجیان ورته وایي تازه حاجي ظالمه دروغ ولې وی؟ د شپې چې وده شو خوب ګوري. په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچیا غم مه کوه، تا چې په کومه ورځ د هغه غریبو په خېټه کې د حج پیسې واچولې، الله په همغه وخت ستا په شکل یو ملایکه پیدا کړه. هغه ملایکه به تر قیامته پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عملنامه کې لیکي. نو دې ملګرو دې هغه ملایکه لیدلې د ستا په شکل، ځکه تا سره جګړې کول. عزیزانو غریب پروری دې ته وایي، چا سره ښه کول دې ته وایي. نن زمونږ د مړو خیراتونه وګوره، د ژوندو خیراتونه وګوره، ودونه وګوره، هر څه د نمود او د نام او ناموس دپاره دي، خدای دپاره نشته، نادار دپاره نشته، محتاج دپاره نشته. نامه یې چې چېرته کېږي هلته هر څه راځئ صاحبه خیرات. خیرات کې چې ګورې صاحبه هغه ورځ دلته ختم و، وزیران هم پکې راوستي. که دا خیرات دی که وزیرستان دی؟ نو حسینانو شرمېدلی ملک دی او مونږ شرمېدلی قوم یو. څه به وایي؟ او څه خادي بکان دي طایفه د عاشقانو، رسم د بوتانو واړه دا دی لکه ستا. د دې قوم مزاج داسې ګرځېدلی دی چې د دوی اصلاح نه کېږي. دا سمیږي نه د سړی زامن کېږي. او شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں، انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. دی تا فولاد خنجری د فولاد و خنجر پکار دی چې سرونه ته قلم کې او په دې سرکونو د سرونو ډیری پراته دی سره دا کار وکړه. دا سړی کېږي نه.
او نه به بنی آدم وخت چې نه راغلی لکه د سړي زامني نو په ډمو نیو کار نه کیږي. نن د لاهور ایرمنډه او مغه سے باقی ده. د دنیا د انګا بنګا خلق ولا راضي او په لاهور کې زنا کوي. په لاهور کې مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه پروت ته او په لاهور پزمکه زنام کیږي. په لاهور شاهي مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکه مبارک او د ګیره مبارک وختم پروت ته او په هغه لاهور کې زنام کیږي. دا ملک به خورز ګوري. تاسو چې شریعت چغه وه د لاهوري رمنډو سره به چل کوي. بیا د ډیسکو ډانسرو د ډمو سره به چل کوي. بیا پټي چې کومه ډمه راځي د ډمو سره به چل کوي. شریعت راولي شریعت را مونږ هم چغه وای شریعت دی راولي را به ونی تاسو اني کبه راولي. شریعت را واستل خو یو لیونی په لاس کې پکار دی چې هغه نقشه وګوري د جنگي جرنیل پشان او وی جو جنگي گئی پدې نو میډم راټوله کې او اجازهونو کې سوري کې سمندر ته وګورځ. نو میډم د چا په لاس کې مې چې سورنه او ډول کې ولیدو خپې ته غوسه کوي. ته وګوره چې تاسو مانه ټیکيږي کنه ټیک چا مې چې ګیره کله ولیدا پوزه ته غوسه کوي. تاسو خو مانه ګیره کله کوي. بیا ورشي په ایران کې وګورئ سرکاري آرډر شوی کم نه یې ګیره کله کړه لاس ته غوس کوي. اسلام خبره مکوه. ان شاء الله هغه زم در روان دي. که امریکای د طاقت استعمال پیو کو نو تاسو به د دې مسلمانانو منډه بیا ګورئ او د دوی حال به وګورئ. لکه کویت په نیمه غنټه کې کویت خالی کو او د عراق فوج په ورننوته او قبضه وکړه. شیخ صاحب تیلا ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې سلويخت خزي کړی دي سلويخت خزي سم د پندو د ګجرانو سنداګان دا شیخان به دلته نه راتله. ستا په دې صوبه سرت کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکته. مارغرانی سا دا ټپوسته کڅت بازان او باخه یو مارغه بیرانی وو یو شیخ به په لس لک روپیا غست. دا شیخان نه دي چې دې ځنه ماشوم پټ کی او بیا په اوخ سور کی او داغه ریس چې کوي ا ماشوم په جاری نو جړه سره اوخ منډه تیزوي. د مسلمانانو بچو سره د شیخانو دا کرتوتونه هم کړی. نن مسلمان نوم خو پیدا کړ مونږ ور سره سم تباکیږو غر کیږو. کنن خلیج د امریکای په قبضه کې راغی